بداس بلا ټیچر چرای نه وایي مونږ دې ځاینا ترغیب پورې نه ځو چې تر څو پورې نوټیفیکیشن خبره دې ته راځي مونږ نه پټي ګرو یاريګو او نه په نمبر یاريګو په ځای کې دانه دي لیکلي چې مونږ به د یونیورسټۍ نه فارغېږو د قسمته څوک نه دي خبر خو حق له به ټولو به رواج وچتاو زنده ہے طلبه زنده ہے रोड बंद वैसे वो तसमो तालिब जी बासिंदू सर बलाय दे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ज़मानुम ज़ियाउल्लाह दे द लॉ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ स्टूडेंट यम دلته کې چې کوم دی د فارماسي ډپارټمنټ داسې مطالبات چې هغوی دا مطالبه ده چې موږ د آنلاین اگزام وکړی شي وجه د هغې دا ده چې د یونیورسټۍ باقي چې څومره ډپارټمنټس دي د هغوی مطالبه چې کوم دی د هغوی اگزام چې څومره شوي دي هغه آنلاین شوي دي واحد ډپارټمنټ اف فارماسي چې کومه ده دا مسلسل چې کوم دی نو ټارچر کېږي وجه هلکان راولي دي زموږ مطالبات منلو طرف ته روان دي زموږ هېڅ قسمه چې کوم دی نو دغه نشته دی چې موږ خلک هزاره پوره پوهن احتجاج دی او موږ د دې ذمهواري اخلو زه ضیاءالله مونږ دی د اسلامي جمعیت الباس سره تعلق دی یونیورسټي اف ساوث مخکې وینا کړې وه مخکې د ویلې الټیمیټم ورکړی مخکې مو د الټیمیټم ورکړی و چې موږ بند او یا مونږ دې نه مخکې 25 ستمبر یو اتفاق باندې دلته کې سټرایک شوی په هغې کې اے سی صاحب او ډي ایس پي صاحب مونږ چې کوم دی نو اے سی صاحب ډي ایس پي صاحب دا مطالبات چې دی نو منظور یو هفته ټایم راکړی و د هغې نه بعد مونږ بیا په دې نتیجه رسېدلي یو زمونږ د میسیجز زمونږ د ریپلایز زمونږ د کالز هېڅ قسمه چې کوم دی نو ریپلای نه ده کړی شوي مونږ په دې خبره ډېر سخت مجبوره شوي یو زمونږ د الله تعالی په ذات قسم وي چې مونږ صرف او صرف چې کوم دی د ډېرې مجبورۍ د سختۍ راوتي وو دې نه مونږ چې کوم دی کاغذي کاروایي کړې ده مونږ چې کوم دی نو هر چا څخه تللي یو هر دفتر دروازه مو ټکولې ده د دې نه باوجود هم مونږ چې کوم دی نو دغه مطالبات منظور نه شو ډېر په سخته ګرمۍ کې دا چا غوښه نه وي چې هغه نور خلک هم ازار کړي خپل هم ځان ازار کړي مونږ اوس هم د یونیورسټۍ نه دا مطالبه کوو چې آینده لپاره هېڅ قسمه داسې سچویشن مه جوړوئ تاسو د یوې فیصلې د لاسه د طلباو او د نورو چې کوم دی د زندګي په عذاب کېدی شي دلته کې بله خلکو سره مریضان دي او هغوی چې کوم دی نو راځي او موږ ته وایي چې موږ سره مریضان دي موږ څه وکړو موږ او مجبوري ده مونږ ګورنر صاحب چې کوم دی لیټر نشو لیکلی ځکه چې دا اتارټي ده بیا موږ نه زور راکولی کېږي بله داسې خبرې نورې وي چا موږ کانفیډنشل ساتل غواړو موږ هغه ډسکس کول نه غواړو موږ د اباسین نیوز چې کوم دی نو ډېره شکریه ادا کوو چې دلته راغی او موږ یې کولی چې راکړو جزاک الله مننه SP साहब SP साहब يولاني ولا بين SP साहب SP साहب دستا يومين سما خبر اوريو سماي خبر اوريو يومين خبر اورا يومين خبر اورا دین مخکې چې کوم موږ دلته کې سټرایک کړی وو هغې کې موږ درمېدلي وو د هغې نه بعد چې کوم اپلیکیشن لیکلی وو هغې باندې سایلونه تاسو کړو هغه تاسو اجرا کړی په خپله باندې هغې پورې جواب نه کوي چې څومره ما خبره ختمه کړې ده هغه اپلیکیشن چې تاسو کوم اجرا کړی تاسو تر ټوله اوورال ایشو چې کوم دی د هغه په هغې کې ده دا تاسو لیډر کله یو مې ستاسو چې کوم آصف بھائی غټه مسله او هیوج مسله چار لیډر دی تاسو سره زموږ خبرې وشوي هغې چې کوم دی نو هغه ستاسو د ضلعي انتظامیه ده
او بالای نظم دی هغه خلک په دې کې انوالو دي د ډي اس پي هم د شکل چې کوم دی او دومره بهترین انداز باندې تاسو ته ولاړ دی حالانکه د سره اختیار دی دې خبرې چې د تاسو باندې هر قسم حالات راوستي څنګه هر قسم حالات راوستي زما خبره واورئ او تاسو موږ له اعتماد راکوو موږ لاړو هلته کوم خبره وکړه هغه خبره د هغه ځای نه خرابه شوه که زیرو نه موږ پروسس واخیستو بل اپلیکیشن مو لیکو ساین مو وړلو او موږ دوباره میټینګ وشولو د هغې په نتیجه کې موږ ته دا خبره راووته چې ودن ډے به هغوی خپله فیکلټي میټینګ کوي او دا خبره به ډیفاین کوي چې موږ به کوم موډ کې ایګزام کوو یعنې که ایل ایم ایس کوو یا چې کوم دی نو اوپن کوو یا